عدالت هغه اساس دی چې پرته له هغه ټولنه نشي پاتې کېدلی. کله چې انصاف وي، رحمت، امن او برکت خپریږي. تاریخ وایي په مصر کې د والي زوی د یو عام سړي سره په سیالي کې جګړه وکړه او هغه یې په وهلو وځوراوه. سړی مدینې ته لاړ او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یې شکایت وکړ. حضرت عمر بېله ځنډه د والي زوی راوست او عام سړي ته یې وویل لکه څنګه چې ته یې وهلی وې همهغسې یې ووهه. یعنې د واک او شتمني پر ځای یوازې عدالت معیار و. د همدې انصاف برکت و چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به خلکو ویل که د عراق د فرات سیند په غاړه یو سپی هم تږی مړ شي د عمر نه به یې پوښتنه کېږي. یعنې د انسان او حیوان دواړو حق د حاکم په غاړه وي. نو راځي چې خپل ژوند اړیکې د انصاف پر بنسټ جوړې کړو. یا الله جل جلاله موږ ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عدالت له لارې توفیق راکړه. زموږ ټولنه له ظلم او بې انصافۍ وساته. ګرانو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوه چینل سبسکرایب کړه او له نورو سره شریکه کړه.